د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. د زده کړې په کور کې خپرونې ته په خیر راغلی. نن ورځ د 11 ټولګي د مضمونونو نوبت دی. د ریاضي په مضمون کې د پارابولا د معادلې په مثالونو باندې خبرې کوو. په تیر ساعتونو کې مو د پارابولا د هغې پارابولا معادله چې راسي یو اختیاري ټکی و لوستلې مو وه. معادله یې وای منفي کا کل مربع مساوي کیږي له 4 پی ضرب ایکس منفي ایچ. دا معادله د افقي پارابولا لپاره ده. د هغې پارابولا معادله ده چې خوله یې ښي یا چپ طرف ته خلاصه شوې وي، او که چیرې پارابولا عمودي وي معادله یې ایکس منفي ایچ کل مربع مساوي 4 پی ضرب وای منفي کا شکل لري. دا د هغې پارابولا معادله ده چې عمودي وي، یعنی خوله یې پورته یا ښکته خواته خلاصه شوې وي. اوس د دې اړوند مثالونو باندې نن ورځ کار کوو. بېلابېل مثالونه د کتاب د یو څه تمرین سوالونه په دې باندې کار کوو. فرض که یو مثال راکړ شوی دی چې که چیرې د پارابولا معادله دغه شکل ولري چې ایکس منفي 1 کل مربع مساوي کیږي له 12 ضرب وای منفي 2. که چیرې دا د یوه پارابولا معادله وي نو د دې پارابولا ټول جزیات پیدا کړئ. ټول جزیات لکه راسي، محرک، د تناظر، د محور او حادي خطونو معادلې، د عمودي و تر انجامونه او ګراف هم رسم کړئ. د دې پارابول ټول جزیات پیدا کوو او وروسته بیا ګراف رسموو. لومړی دغه معادله وګورئ چې دا د کومې معادلې عمومي شکل لري. وینئ دا عمودي پارابولا دی. ایکس منفي 1 کل مربع مساوي کیږي له 12 ضرب وای منفي 2. د دې معادلې شکل لري چې ایکس منفي ایچ کل مربع مساوي 4 پی ضرب وای منفي کا. د دې پارابولا شکل لري. اوس راځو د دې نه جزیات پیدا کوو. که چیرې دا دواړه معادلې سره مقایسه کوئ د ایچ قیمت څو سره مساوي دی؟ 1 سره. دغه ایکس سره چې کوم قیمت منفي کړی یا جمع کړی وي دا د ایچ قیمت وي، خو علامې ته به یې تغییر ورکوئ، یعنی ایچ مساوي کیږي له 1 سره. کا وګورئ، کا قیمت څو دی؟ 2 دی. دا علامې ته مو تغییر ورکړلو. ایچ 1 دی، کا مساوي کیږي له 2 سره، او 4 پی مساوي 12 دی. 4 پی چې 12 سره مساوي شي 4 پی مساوي کیږي له 12 سره. دواړه خواوې که په 4 باندې وویشئ پی مساوي کیږي له 3 سره. اوس راځو جزیاتو ته. اول راځو د راس مختصات پیدا کوو. د پارابولا راس هر وخت چیرته واقع وي؟ په ایچ کا کې واقع وي. راس په ایچ کا کې. د ایچ پر ځای څو ولیکئ؟ 1. د کا پر ځای 2 ولیکئ. نو د پارابولا راس په 1 او 2 کې پروت دی. اس 1 2 د راس شولو. دویم راځو د محرک مختصاتو ته. د محرک مختصات څنګه پیدا کولی شو؟ د محرک مختصات داسې پیدا کوو. پارابولا عمودي دی. عمودي پارابولا چې وي محرک به یې چیرته واقع وي؟ په ایچ کا جمع پی کې. ایچ کا جمع پی. نو محرک په داسې پیدا کو چې ایچ پر ځای څه شی ولیکئ؟ 1 ولیکئ.
کا او پی سره جمع کوي کا 2 دی او پی 3 دی 2 جمع 3 به 15 شي محراک چیرته واقع دی په 1.15 کې دی محراک مختصات شول بل څه شی پیدا کوو د تناظري محور معادله پیدا کوو تناظري محور معادله پیدا کوي تناظري محور کله چې پارابولا عمودي وي نو تناظر محور معادله څه شی وي x مساوي h وي x مساوي کېږي له h سره نو x به مساوي شي h کې مات یو دی x مساوي یو دی د تناظري محور معادله شوله x مساوي یو بل راځو د حادي کرښې معادلې ته د حادي کرښې معادله به څنګه پیدا کوئ د حادي خط معادله چې پیدا کوئ عمودي پارابولا دی چې کله پارابولا داسې عمودي وي حادي کرښه داسې افقي تېرېږي حادي کرښې معادله وای مساوي دغه محراک کې چې د وای قیمت کا جمع پی دی دلته به کا منفي پی ولیکئ وای مساوي کا منفي پی نو وای به مساوي شي له کا منفي پی کا قیمت 2 دی پی قیمت 3 دی 2 منفي 3 2 منفي 3 منفي یو کېږي وای مساوي منفي یو دی د حادي کرښې معادله شوله دا پیدا شولو د پارابولا خوله کومې خواته خلاصیږي جهت د پارابولا پی ته وګورئ پی علامه پی څومره ده پی لوی له 0 دی پی چې لوی له 0 وي او پارابولا عمودي ده عمودي د دې نه پیژنو چې x پکې مربع دی یا معادله نظر x ته 2 درجه ده نو پی چې لوی له 0 وي د پارابولا خوله پورته خلاصیږي خوله یا جهت پورته خلاصیږي بل د عمودي وتر انجامونه پیدا کوو د عمودي وتر انجامونه عمودي وتر انجامونو لپاره به څه وکئ که چیرې پارابولا عمودي و دغه محراک څخه د وای قیمت عمودي پارابولا چې وي عمودي وتر انجامونه به څنګه پیدا کوئ دا کله کله کانکور فورمونو کې هم راولي د عمودي وتر انجامونه چې پیدا کوئ د پیدا کولو لنډه اسانه طریقه دا ده چې که پارابولا څنګه وي 2 حالته لرو که پارابولا عمودي وي که پارابولا عمودي وي نو د محراک څخه د وای قیمت د محراک څخه د وای قیمت په راکړل شوې معادله کې وضع کوو په راکړل شوې معادله کې د وای پر ځای ږدو یا وضع کوو که چیرې پارابولا څنګه وي که پارابولا عمودي وي نو د محراک څخه د وای قیمت پر راکړل شوې معادله کې د وای پر ځای باندې کېږدئ لکه دلته د وای قیمت څو دی 15 دی او که بیا پارابولا افقي وي دا بل حالت بیا بل مثال کې وښیو ب که پارابولا افقي وي یعنی خوله یې ښي او چپ طرف ته خلاصه وي افقي وي نو د محراک څخه د x قیمت د محراک څخه د x قیمت په راکړل شوې معادله کې د x په ځای وضع کوو د x پر ځای وضع دا یې ترتیب دی اوس دلته خو پارابولا عمودي دی چې پارابولا عمودي شولو په محراک کې وګورئ په محراک کې د وای قیمت څومره دی
15 دی. دغه د وای قیمت 15 په محراق کې د وای قیمت 15 لرو. دغه 15 قیمت راواخلی. 15 قیمت دلته د وای پر ځای باندې وضع کوي په دې راکړل شوي پارابولا معادله کې. د وای قیمت څومره دی؟ 15 دی. وای مساوي 15 راواخلی دلته یې وضع کوي. دا د محراق د نقطې وضع کولو ګټه دا وي چې تاسو ته داسې قیمت په لاس کوي چې د هغې مربع یا دویم جذر په اسانۍ سره لاسته راتللی شي. یعنې وای مساوي کیږي څو سره؟ 15 سره. وای مساوي 15 قیمت راواخلی. دا د پارابولا په معادله کې د وای پر ځای باندې وضع کوو. دا چې وضع کوي نو د پارابولا د عمودي وتر مختصات په مونږ ته په لاس راشي. x منفي 1 کل مربع مساوي کیږي له 12 ضرب وای پر ځای 15 وضع کوي. 15 منفي 2. x منفي 1 کل مربع مساوي کیږي له 12 ضرب 3. 15 منفي 3. 3 ضرب 12 شپږ دېرش. د دواړو خواو جذر ونیسئ. x منفي 1 به مساوي شي د شپږ دېرشو مربع جذر مثبت منفي شپږ کیږي. اوس له دې ځایه د x قیمتونه لاسته راوړو. x منفي 1 مساوي دی له شپږو سره. x به مساوي شي منفي 1 هغې خواته واړوئ. شپږ جمع 1 اوو سره د x قیمت اوه شو. بیا x منفي 1 مساوي دی له منفي شپږو سره. x به مساوي شي منفي 1 منفي شپږ مثبت 1 منفي 15. نو د عمودي وتر انجامونه به څه شی شي؟ عمودي وتر انجامونه داسې شول که ام او ام زبر ورته ووایو. د x قیمت اوه شو یو قیمت. د وای پر ځای مو څو وضع کړی و؟ 15. نو یو عمودي وتر یې په 15 اوه کې واقع دی. بل چېرته واقع دی؟ د x قیمت منفي 15 او د وای قیمت څو دی؟ مثبت 15. دا دوه د عمودي وتر انجامونه شول. اوه 15 او منفي 15. دا د عمودي وتر انجامونه دي چې دا هم د ګراف په رسمولو کې ډېر رول لري. اوس راځو د دغې پارابولا ګراف رسم کوو. د ګراف د رسمولو لپاره به چا کومې نقطې مالته پیدا کړي دي دا ټولې ورته په نظر کې ونیسئ او د پارابولا ګراف رسم کړئ. ګراف یې دلته رسم کوو. فرض کړئ دا د وضعیه کمیاتو سیستم دی. x محور دلته د وای محور شو. دا وضعیه کمیاتو مبدا ده. اول راځو راست ته. راست چیرته واقع دی؟ په 1 2 کې واقع دی. د x په محور باندې 1 د وای په محور باندې 2 وټاکئ. 1 2 دې نه یوه د تقاطع نقطه لاسته راځي. دا راست شو. اس باندې کې وښیو. محراق کې په 1 15 کې واقع دی. x په محور باندې قیمت څو دی؟ 1 دی. د وای په محور 15 دا 2 دی. 3 4 5. د x په محور قیمت 1 دی. د وای په محور قیمت 15 دی. دا دویمه د محراق ټکی شولو اپ 1 5. بل راځو تناظر محور x مساوي 1 دی. دغه کرښه داسې یوه کرښه ده چې د محراق څخه د راست نه تیریږي. داسې یوه کرښه ده. دی تناظري محور. موجه خط وای مساوي منفي 1 دی. دا د وای په محور منفي 1 په نښه کوي. داسې یوه افقي کرښه ورته تیره کوي ډي په نوم. دغه ډي کرښه چې شولو دی موجه خط دی. عمودي وتر انجامونه مهم دي. عمودي وتر 1 په 15 کې د x په محور 1 2 3 4 5 6 اوه او د وای په محور قیمت څو دی؟ 15 دی. 15. دې نه یوه نقطه لاسته راځي. دا د عمودي وتر یو انجام شو m. بل ټکي ته راځو. منفي 15 اوه
منفي یو منفي دوه منفي درې منفي څلور دی منفي پنځه او د وای او د بل قیمت څو دی پنځه دی د وای محور پنځه دې نه د عمودي وتر دویم انجام لاسته راځي دی د ام زبر ټکی شو دا راس و دا ټولې نکتې اوس په خپلو منځو کې سره ونښلوئ دې د نښلولو څخه پارابولا ګراف رسم کیږي چې خوله پورته خواته خلاصه شوې ده دا یې پارابولا شکل شو او د ټول جزئیات مخکې پیدا شول هغه عمودي پارابولا چې خوله پورته خواته خلاصه شوې وي یو بل مثال باندې کار کوو د پارابولا معادله راکړل شوې ده دویم مثال داسې دی چې دویمه بیلګه ده وای منفي څلور کل مربع مساوي کیږي له منفي شپږ ضرب x جمع درې دغه معادله په پام کې ونیسئ او د دې پارابولا ټول جزئیات پیدا کړئ او ګراف یې رسم کړئ نو دې پیدا کول لپاره اول دا معادله د دې معادلې شکل ته ورته ده چې وای منفي کا کل مربع وینئ وای پکې مربع دی مساوي کیږي څلور پی ضرب x منفي h افقي پارابولا ده دلته وګورئ کا قیمت څو دی څلور دی کا مساوي څلور h قیمت منفي درې دی دغه x سره چې کوم قیمت جمع کړی دا د h قیمت وي خو علامې ته به تغییر ورکوئ h او کا چې پیدا کوئ یعنی د h قیمت مساوي منفي درې د کا قیمت مساوي څلورو سره او څلور پی مساوي دی منفي شپږو سره څلور پی مساوي منفي شپږ دواړه خواوې په څلورو وویشئ پی به منفي شپږ پر څلور یا منفي درې پر دوه شي پی قیمت منفي درې پر دوه دی اوس راځو اول د راس مختصاتو ته راس چیرته واقع وي د پارابولا په h کا کې h منفي درې او کا څومره دی څلور دی شولو منفي درې څلور دویم محراک دی محراک مختصات چیرته واقع وي محراک عمودي په افقي پارابولا ده محراک چیرته واقع وي f h جمع p کا h جمع p کا دا به مساوي شي h پر ځای څو ولیکئ منفي درې جمع پی پر ځای منفي درې پر دوه کا پر ځای څلور ولیکئ دا غیر واجب کوي دوه ضرب منفي درې منفي شپږ منفي درې دا به منفي نه پر دوه او څلور شي دا محراک شو منفي نه پر دوه څلور دریم راځو څه شي ته هادي کرښې ته د هادي کرښې معادلې ته راځو د هادي یا د موجه خط معادله څه شی وي پارابولا افقي دی موجه خط x مساوي h منفي p دا به مساوي شي h پر ځای منفي درې منفي پی علامه منفي ده دا منفي به تاثیر په وکړي دا به مثبت درې پر دوه شي دا غیر واجب کوي دوه ضرب منفي درې منفي شپږ مثبت درې دا به منفي درې پر دوه شي د هادي کرښې معادله x مساوي منفي درې پر دوه ده څلورم راځو تناظر محور معادلې ته تناظر محور چیرته واقع وي وای مساوي کا سره مساوي وي وای مساوي کیږي کا قیمت څو دی څلور دی وای مساوي څلور دا د تناظر د محور معادله جهات یا خلی کوم طرف ته خلاصه ده د پی علامه وګورئ پی علامه منفي ده چې منفي وي که پارابولا افقي وي خوله کیڼ طرف که عمودي وي په ښکته دلته خو پارابولا افقي دی ځکه وای پکې مربع دی د وای له مخې معادله دوهمه درجه ده نو دغه پارابولا افقي ده او خوله یې کومې خواته خلاصیږي خوله چپ طرف ته یا کیڼ لوري ته خلاصیږي
خوله کیڼ لوري ته خلاصه شوې ده. او بل عمودي وتر انجامونه پیدا کوو. د عمودي وتر انجامونو پیدا کولو لپاره به څه وکئ؟ د محراک څخه به دا د ایکس قیمت راخلی. دا ځل به که عمودي که افقي پارابولا وي د ایکس قیمت به له محراک نه راواخلی، د راکړل شوې پارابولا په معادله کې به یې د ایکس پر ځای باندې وضع کوئ. وینئ داسې پیدا کوو وای منفي 4 کل مربع مساوي کېږي منفي 6 ضرب ایکس. په محراک کې د ایکس قیمت څو دی؟ منفي 9 پر 2 دی. د ایکس پر ځای څو ولیکئ؟ منفي 9 پر 2 مثبت 3 خپل لیکو. وای منفي 4 کل مربع مساوي کېږي. دا کلان ور ضربویم څه منفي 6 ضرب منفي علامه به مثبت شي. 6 له د 2 سره اختصار شي 3 ضرب 9 28 او منفي 6 ضرب مثبت 3 منفي 18. نو وای منفي 4 کل مربع مساوي کېږي له 28 منفي 18 نو سره دواړو خواو جذر ونیسئ. وای منفي 4 به مساوي شي د 9 مربع جذر مثبت منفي 3 دی. د وای قیمت اوس ترې پیدا کوو. د وای قیمت په مساوي شي 3 جمع 4 او د وای بل قیمت به منفي 3 جمع 4 مثبت 1 شي. نو د عمودي وتر انجامونه ایکس قیمت څو؟ د ایکس قیمت منفي 9 پر 2 د وای قیمت 9 شو. بیا منفي 9 پر 2 او د وای قیمت 1 دی. دا د عمودي وتر انجامونه شول. دا ټولې نقطې که وضعیه کمیاتو کې راغونډې کوئ څه شی کېږي؟ دې پارابولا ګراف ترې رسم کولی شو. فرض کړئ دلته دا ټولې نقطې رااخلو د ایکس او وای محورونه دي. دا مبدا شوله. اول راس وګورئ. راس چیرته واقع دی؟ په منفي 3 4 کې. فرض کړئ منفي 1 منفي 2 دی منفي 3 او وای په محور قیمت 4 دی 1 2 3 4. دې ځای نه د پارابولا راس لاسته راځي اس. محراک په منفي 9 پر 2 4 منفي 9 پر 2 منفي 4 نیم کېږي. منفي 9 پر 2 یعنی منفي 3 دی منفي 4 دی منفي 9 پر 2 وښیئ. او د وای قیمت څو دی؟ 4 دی. دی اپ شو محراک شو دی راستی دی محراک شولو. بل راځو حادي کرښې معادله ایکس مساوي منفي 3 پر 2 منفي 3 پر 2 یعنی منفي 1 نیم منفي 1.5 په دې ځای کې حادي کرښې معادله راځي. د عمودي وتر انجامونه منفي 9 پر 2 د وای په محور یو قیمت 9 وټاکئ. د دې نقطې په مقابل کې دا 4 و 5 6 دا 9 د وای په محور قیمت 9 د ایکس په محور منفي 9 پر 2 دا یو د عمودي وتر انجام شو ام. بل د ایکس پر محور منفي 9 پر 2 وای په محور یو د دې یو نه دلته یوه نقطه حاصله کړئ. دا ام زبر وښیئ. دا راستی دا نقطې داسې سره وتړئ. وینئ یوه افقي پارابولا چې خوله یې چاپ یا کیڼ لوري ته خلاصه شوې ده دا ورڅخه رسم کیږي. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د ریاضي درس تر همدې ځایه پورې و. ګرانو زده کوونکو د فزیک د مضمون نوبت دی. نن ورځ د فزیک په مضمون کې د مومنت یو تعداد فعالیتونه دي کتاب کې او همداشان د مومنت په واحداتو باندې کار کوو. مومنت متعارف کړی دی د هغه مثبت منفي مومنت مثالونه هم حل کړل کوم عوامل ور باندې اغیزه کوي په دې باندې پوه شوي یو. یو څو فعالیتونه چې کتاب کې لږ ضرور دي دا یې راخیستي دي. لومړی داسې یو فعالیت شوی دی صرف د مومنت په د یو فعالیت دی. په دې فعالیت کې د مومنت اړیکه له قوې او فاصلې یا واټن سره
څرګنده کړې ده چې مومنټ له قوې او واټن سره څنګه مستقیمه یا نیغه اړیکه لري. د دې لپاره یې فرض کړي دي داسې یو جسم دی یا یوه میله ده چې هغه د بي د نقطې پر شاوخوا باندې دوران کوي. فرض کې داسې یوه میله ده د دغې میلې پر شاوخوا باندې دغه میله د دغې بي د نقطې پر شاوخوا باندې څنګه کیږي تاویږي یا دوران کوي او دغه میله په د منځ برخه کې او د پاس برخه کې دوه دانې چنګکونه لري. دې ځای کې ورته یوه بله پایه نصب شوې ده، یوه پایه ده په دې ځای کې او دغه پایه چې ده په دې باندې دا دلته یو ثابت څرخ ور باندې تړل شوی دی. ثابت څرخ هغه څرخ ته وایي چې حرکت نه کوي، یوازې د قوې جهت ته تغییر یا بدلون ورکوي. دا میله د دغې بي د نقطې پر شاوخوا تاویږي. په لومړي سر کې دا اول حالت دی. اول حالت کې پر دغه میلې باندې هیڅ کومې قوې اغیزه نه ده کړې. په دوهمه پړاو کې یا په دویمه تجربه کې داسې کړي دي چې دغه د دې ټکي ته فرضاً سی نقطه وایو، یو تار راخلو، یو تار دغه د سی په چنګک پورې وتړئ او دغه تار بیا د دغه څرخ څخه د ثابت څرخ څخه تیر کړئ او د تار په دا دویم انجام کې یو وزن وتړئ. نو د وزن پر اساس په دغه میله ښي طرف ته دوران وکړي. دا میله به داسې یو شکل غوره کړي. دا میله اوله کې خو هلته واقع وه، اوس میله دغسې کږېږي، یعنې یو دوران ترسره کوي. میلې دې ځای نه هغې خوا ته څه شی وکړلو، دوران یې وکړ د بي د نقطې پر شاوخوا باندې. نوره میله همغه میله ده، دا د سی نقطه شوله او دغه پاس ځای د ا نقطه وښی. دا دویم تجربه ده. دې ځای سیمه څه شی تړلی دی، یو تار هم تړلی او تار دلته د دې څرخ نه داسې هغه کړی دی، تیر کړی دی او په دې ځای سیمه یو وزن هغه کړی دی، یو وزن دی دلته دا تړل شوی، یوه قوه تړل شوې ده. نو دا وزن خو ښکته کش کېږي که نه، دا خو ښکته زور کوي. چې وزن ښکته کش کېږي دا په دغه سی په نقطه باندې دغه میله باندې اغیزه کوي او میله ښي طرف ته په دوران باندې راولي. دویم حالت کې څه وکړئ؟ دویم حالت کې دوه کاره کوو، هم وزن زیاتوو یا فرض که یو شی وزن ثابت ساتو، صرف دغه دی. اوس که تاسو د دې ځای مومنټ پیدا کوئ، مومنټ به څنګه پیدا کوئ؟ که مومنټ په ام باندې وښئ، مومنټ مساوي کېږي. دا وزن به اندازه کوئ. فرض که دا وزن 2 نیوټنه دی، هر څومره چې وي دا وزن یا قوه به راواخلئ په عمودي فاصله کې دغه ځای نه دا د سی د نقطې فاصله تر بي نقطې پورې دغه بي سی واټن کې به یې څه شی کوئ؟ ضرب کوئ. نو له دې څخه به مومنټ په لاس راشي. اوس داسې کار کوو په دویمه تجربه کې. دا ځل دغه میله راخلو، د ا له نقطې څخه همغه وزن د ا له نقطې څخه وتړئ. د ا له نقطې څخه که چیرې وزن وتړل شي، فرض کې دغه بیا به میله د دغه دویم حالت په نسبت باندې ډیر دوران ترسره کړي. یعنې دا ځل بله تجربه داسې کوو، فرض کې میله دې ځایه پورې داسې مخ ته تللې یا یې دوران کړی دی. دا کومه نقطه شوله؟ د ا نقطه ده. په ا نقطه سې داسې تار وتړئ او له دې ځای نه وزن څه شی کوئ؟ راځوړند کوئ. نو دا ځل میله د لومړني حالت په پرتله ډیر دوران ترسره کوي. ولې زیات دوران وکړ؟ ځکه چې د دغه بي د نقطې دغه د مټ اوږدوالی زیات شوی. مخکې بي نه تر سی پورې فاصله وه، اوس بي نه تر ا پورې وه. یا وزن زیات کړي. نو له دې ځای نه نتیجه دا حاصلېږي چې مومنټ هم د قوې سره مستقیمه اړیکه لري، څومره چې قوه زیاتېږي مومنټ زیاتېږي، او هم د دغه مټ د اوږدوالي سره مستقیمه اړیکه لري. نو کولی شو چې مومنټ داسې هم تعریف کړو. دې فعالیت کې بیا په وروسته د فعالیت په وروستیو کې د مومنټ یو تعریف کړی دی. که چیرې دغه د اپ قوه پر اوږدوالي باندې عمودي اغیزه وکړي، که چیرې د اپ قوه د مټ پر اوږدوالي یا د ډي پر واټن باندې عموداً اغیزه وکړي، نو مومنټ مساوي کېږي قوه ضرب دغه د مټ
اوږدوالی خو په دې شرط چې قوې اغیزه څنګه کړې وي عمودن کړې وي نو مومنټ مساوي کیږي له اف ضرب ال سره ال فرض کړئ عمودي فاصله ده خو یعنی دا تعریف هغه وخت کې کولی شو چې دا د قوې اغیزه پر دغه مټ اوږدوالي باندې یا په هغه واټن باندې چې دا د قوې د اغیزې نقطه او د دوران نقطه سره وصل کوي په دغه اوږدوالي باندې د قوې اغیزه په عمودي شکل شوي وي نو مومنټ مساوي کیږي د قوې او د دغه عمودي واټن د اوږدوالي د ضرب حاصل سره دی په حالت نه لاندې نتیجه دا حاصلېږي چې د قوې مومنټ هم د قوې مومنټ چې د هم د قوې سره مستقیمه رابطه لري او هم د دغه عمودي اوږدوالي سره یا د قوې د اغیز د نقطې او د دوران د نقطې په منځ کې چې کوم واټن دی له دغه واټن سره مستقیما اړیکه لري یو بل فعالیت په دې پسې وروسته ښودلی دی دې ته لږ پام وکړئ او دوې رابطې په منځ کې لیکلي دي داسې یوه میله ده دا فرض کوو چې یوه میله ده او په دې میله باندې یوې قوې په مایل شکل باندې اغیزه کړه دا میله فرضاً دې نقطې ته که ډي ووایو د ډي د نقطې پر شاوخوا څه شی کوي دوران ترسره کوي او په دې نقطه کې دې نقطې ته فرض کړئ د ا نقطه ووایئ د ا په نقطه باندې یوه قوه په مایل شکل باندې داسې یوه قوه ده دا په مایله توګه اغیزه کوي اپ یوه قوه ده چې د ا پر ټکي باندې څه ډول اغیزه کړې ده په مایله توګه قوې تاثیر کړی یا اغیزه کړې ده او د اپ د قوې د اغیز د نقطې او ډي د دوران نقطه ده د دې ترمنځ واټن په آر باندې ښیو آر د قوې د اغیز د نقطې او د دوران د نقطې ترمنځ واټن ښیي اوس په دې ځای کې موږ څنګه کولی شو چې دغې قوې مومنټ حاصل کړو لومړی راځو دغه قوه په مایل ډول اغیزه کوي دا قوه په دوه مرکبو باندې څنګه کوي وویشئ یوه مرکبه یې عمودا دغسې اغیزه کوي بله مرکبه د دې قوې په دې شکل باندې تاثیر کوي دغه د اپ قوه په دوو مرکبو باندې وویشل شوله تجزیه مو کړله د دې نه یو عمود که داسې وي بل ته موازي خطونه رسم کړو د اپ قوه په دوو مرکبونو یوه دغه قوه ده دې ته که مماسي قوه ووایو اف ټي تانجانتي یا مماسي قوه ورته وویل شي یعنې دا قوه د دغې میلې د دې وروستۍ برخې انجام سره په مماس ډول اغیزه کړي او بله شعاعي قوه وي دا د آر سره داسې موازي عمل کوي دا د اف قوه په دوو مرکبو اف ټي او اف آر باندې وویشل شوله د اف آر د قوې مومنټ صفر دی ولې صفر کیږي ځکه صفر کیږي چې د اف آر د قوه د دغه ډي له واټن سره یا دلته م آر ورته د آر د واټن سره موازي عمل کړی یا که د اف آر قوې ته په خپل اغیز پر کرښه باندې امتداد ورکو نو امتداد د دوران د نقطې څخه تیریږي او کله چې د یوې قوې ته امتداد ورکوي هغه د قوې د اغیز په خپل اغیزې پر خط نه امتداد ورکوي او دغه امتداد د دوران له ټکي نه تیر شي مومنټ یې صفر کیږي مخکې مو دا خبره کړې وه نو د دې قوې مومنټ څنګه شولو مومنټ د اف آر قوې صفر دی د اف ټي قوه مومنټ اف ټي قوه په دغه آر په واټن باندې څنګه اغیزه کوي عمودا اغیزه کوي نو مومنټ به یې مساوي شي اف ټي ضرب آر اوس مونږ غواړو چې د اف قوې اوس د اف ټي قوې مومنټ داسې نه شي پیدا کولی چې اف ضرب آر که اوس یو څوک ولیکي چې د اف د قوې مومنټ مساوي کیږي اف ضرب آر دا خبره غلطه ده ولې ځکه چې د اف د قوې اغیزه په مایل ډول شوې ده د اف قوه په آر واټن باندې عمودا اغیزه نه ده کړې چې عمودا اغیزه نه وي کړې بیا خو ډایرکټ قوه او واټن نشو سره ضرب کولی نو د دې لپاره چې د اف د قوې مومنټ پیدا شي باید د اف د قوې
عمودي واټن د ډي له نقطې نه حاصل کو. د دې لپاره څه کوو؟ د اف قوې ته په خپل جهت باندې امتداد ورکوو. د اف قوې ته خپل د اغیزې په کرښه دا د اف ویکتور چې کومې خواته دی له همدې خوا نه داسې امتداد ورته ورکوي. د اف قوې ته داسې امتداد ورکوو د ا له نقطې څخه دې ته امتداد ورکوي تر یوې اندازې پورې. او د ډي له نقطې څخه په دغه اف قوه باندې څه شی وکړئ؟ یو عمود رسموو تر څو دغه عمودي واټن موږ ته په لاس راشي. د ډي څخه په دې باندې دا فاصله عمود شوله، دې اوږدوالي ته ایل ووایئ. اوس که د اف د قوې مومنټ پیدا کوئ، مومنټ د کومې قوې؟ د اف قوې. اوس داسې کولی شئ چې د اف قوه راواخلئ، ضرب یې کوئ په ایل کې، اف ضرب ایل. د دغې رابطې نه کولی شئ چې د اف د قوې مومنټ حاصل کړئ. ځکه د که چیرې یوې قوې ته دې ځای نه څو نتیجې حاصلېږي؟ یوه دا نتیجه حاصلېږي چې که چیرې یوې قوې ته د خپل اغیزې پر خط باندې امتداد ورکړل شي، دا د قوې په اغیز او مقدار کې هیڅ کوم تغییر نشي رامنځته کولی. او بل همغه مخکنی تعریف بیا حاصل شولو چې که موږ د اف قوه راواخلو او د ډي د فاصلې د ډي د دوران د نقطې څخه یې په عمودي واټن کې ضرب کو، د اف قوه راواخلو په عمودي واټن کې ضرب کو، یعنې د قوې د اغیز د نقطې او د دوران نقطې منځ کې چې کومه عمودي فاصله ده په دې کې ضرب کړو. دا د ضرب حاصل عبارت له مومنټ څخه وي. که اوس تاسو د دغه اف ټي د قوې مومنټ او د اف د قوې مومنټونه مساوي دي. ځکه مساوي دي که فکر وکړئ دا مثلث، دغه خط مثلث، کتاب کې هم دا مثلث په رنګ کړی دی. دغه که د دې سره وکتلی شي، د دې مثلث سره یې وګورو څه ډول دی، د دې مثلث سره مشابه دی. ولې دا دواړه مثلثونه سره ورته یا مشابه دي؟ دا کوم مثلثونه چې خط شول دې وجې نه مشابه دي چې که وګورئ دغه زاویه او دا زاویه یو له بل سره کمته دي، دا متقابل براس مساوي دي. بل دا زاویه دلته قایمه ده، 90 درجې ده، دلته دا زاویه هم 90 درجې وي ځکه چې دا خو عمود دي، دا قوې یو پر بل دا اف آر او اف ټي یو پر بل عمود دي، دا زاویه 90 درجې ده. نو چې د مثلثونو دوې زاویې په خپلو منځو کې سره مساوي شي، هغه درېیمې زاویې خپله مساوي کېږي. چې زاویې مساوي شولې نو زولې به متناسبې وي. د دواړو مثلثونو زولې یو له بل سره متناسب دي. کومې زولې متناسبې دي؟ که دلته پام وکړئ زولې داسې متناسبې کوو. فرض کړئ د دې مثلث، د دې پاس مثلث یا دغه لوی مثلث چې دی، د دې مثلث دا د ایل زوله که راواخلو، ایل زوله د دې مثلث وینه ایل دغې زاویې ته مخامخ ته دلته دې زولې سره برابریږي او دا زوله خپله د اف ټي څخه عبارت ده. دا زوله ایل دلته په اف ټي باندې راځي، ایل پر اف ټي مساوي کېږي له د دې مثلث بله زوله. فرض کړئ دا زوله راخلو، دا زوله څه شی ده؟ آر ده، آر زوله د 90 درجې په مقابل کې. دلته 90 درجې په مقابل کې کومه د منځ کې زوله ده چې دې ته اف ویلو شو، اف. که اوس دا اړیکه طرف وسط کو، اف ضرب ال، اف ضرب ال مساوي کېږي له اف ټي ضرب آر سره، اف ټي ضرب آر. اوس دلته وګورئ اف ضرب ال، اف دغه قوه شوله او ال عمودي واټن دی. نو دا اف ضرب ال چې دی دا په حقیقت کې د اف قوې مومنټ ښیي، د اف د قوې مومنټ ښیي. او اف ټي ضرب آر، اف ټي دغه عمودي قوه ده او آر د دوران د نقطې څخه واټن دی. دا د اف ټي یا د دغې تانجانتي قوې یا د مماسي قوې څه شی ښیي؟ د اف ټي د قوې مومنټ ښیي. وینئ د اف د قوې او د اف ټي د قوې مومنټونه سره مساوي شول. خو د اف قوې مومنټ هغه وخت چې د اف قوه په دغه عمودي واټن ایل کې ضرب شي، د دې نه بیا همغه مخکنی تعریف جوړیږي چې که چیرې قوه په هغه د
دوران د نقطې او د قوې د اغیز د نقطې په منځ کې چې کوم وصلونکی خط دی په دې باندې قوه عموداً اغیزه وکړي نو د قوې ضرب په دغه عمودي واټن کې عبارت دی د قوې له مومنټ څخه. بل راځو د قوې د مومنټ واحداتو ته. د مومنټ لپاره مختلف واحدات لرو. د مومنټ واحد چې پیدا کوئ فارمول ته وګورئ. واحد هر وخت له فارمول نه زده کوئ. اوس مومنټ مساوي کېږي اف ضرب ډي ضرب کا ساین تیتا ولکه خو ساین تیتا خو بعد یا واحد نه لري دا صرف نسبت دی. نو د مومنټ واحد د قوې واحد ضرب د واټن واحد څخه عبارت دی. کا اس آی سیستم او ام کا اس سیستمونه په نظر کې ونیول شي په اس آی او ام کا اس سیستمونو کې به د مومنټ واحد نیوټن ضرب متر وي. نیوټن ضرب متر دا دی په اس آی او ام کا اس سیستمونو کې د قوې واحد هغه د مومنټ واحد شو. دویم سی جی ایس سیستم په نظر کې نیسو. په سی جی ایس سیستم کې د قوې واحد څه شی دی؟ ډاین دی. ضرب د فاصلې یا د واټن واحد سانتي متر دی. ډاین ضرب سانتي متر. په همدې ترتیب سره په ایم ټي ایس سیستم کې که وښیو ایم ټي ایس سیستم کې د مومنټ واحد شی دی ستن یا کیلو نیوټن هم ورته ویلی شو. بعضو کتابونو کې کیلو نیوټن لیکلی وي د ستن لپاره چې دا د مومنټ هغه د قوې واحد دی یعنې زر نیوټنه کېږي. کیلو نیوټن ضرب څه شی؟ ضرب متر. او څلورم اف پی ایس سیستم که په نظر کې ونیسو په دې کې به د قوې واحد څه وي؟ لیبرا ضرب د واټن واحد فوټ یا بعض ځایونو کې انچ هم لیکلی وي. دا د مومنټ بېلابېل واحدات چې اکثره یې نیوټن ضرب متر، ډاین ضرب سانتي متر او کیلو نیوټن ضرب متر دا په فزیک کې ډېر زیات کارول کیږي. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د فزیک درس تر همدې ځای پورې و. په راتلونکي ساعت کې به په موازي قوو باندې خبرې کوو.